د ورور سوال کړی دی، ډېر عجیبه سوال یې کړی دی. وایي زما او د ښځې منځ کې څه مسله راغله، نو بیا یو کس بار بار ما نه دا تپوس کوي چې تا طلاقه کړې ده او که نه. زموږ معاشره کې یو دا مرض هم دی چې لکه که معمولي جاښه کور کې راغله، ګاونډیان ته خبر شو، نو لازم ګاونډیان خبرېږي ځکه چې کلی دی، چم یو دی. اکثر کور کې دا جګړه چې وشي دا چغې چغارې بهر راوځي، لکه چې دیوال په دیوال کورونه دي، اول ته بیا کولاو کورونه دي، بند خو نه دي، اواز ترې راوځي. دا به بیا هر یو اصل نو که ستاسې اراده وي چې دا مسله جوړه کړي، نو بعض به دې دومره تنګ کړي په خبرو چې ته به بیا لازم ورانې. لکه ستا د یو کس سره په لاره کې خبرې واورېدې او تاسو دواړو یو بل ته خبرې تیزې کړې. اوس بعضو دا مرض دی چې تا کله څنګه شوه خبره، لکه نو سلی ورته دی، خبره ختمه شوه، انسانان دي، انسانان چې اوسېږي خپل منځ کې خبرې اوري، نو دی به تا راګرموي چې ته دا کیسه داسې وایي چې بس ما د هغه سره ختمه کړې ده. دې ورور سره هم داسې قصه شوې ده، ما ته داسې ښکاري. نو ما ته یې تا طلاق ورکړې، ما ورته ویل چې زما ښځه د سره شتي نه، هر یو په خپله لاره، هغه په خپله لاره تللی، زه په خپله. او وایي دا خبره ما دروغ کړې، ما طلاق نه دي ورکړی، خو دې کس ته مې وویل چې او ما طلاق ورکړی، د هغې خپله لاره، زما خپله لاره. او اراده مې یعنې دا خبره مې دې په دې وکړه چې لکه ما نه غوښتو چې زما د ژوند یو سړی خبر شي. وایي تا طلاق کړې ده، ما ورته ویل چې اوس دی را بیدار شو چې دا به طلاقه شي او که نه به، ځکه چې کس تپوس وکړي تا طلاقه کړې ده که نه، او ما څه وویل نو دا ښځه طلاقه شوې ده او که نه. علم ډېر اوچت نعمت دی او ډېر دروند بوج دی. قسمه قسم مسلې انسان ته راځي، کله داسې مسلې راشي چې سړی اول دا سوال واوري، بیا داسې لږ ساعت له سکته کې شي چې دې له به جواب څنګه پیدا کړي. خو الحمدلله شریعت کې د هرې مسلې حل شتي، او علم ځان له دیني علم ځان له یو فن دی. دا د یوازې د ګیرې او د پټکي او د ډګرۍ سره تعلق نه ساتي، د ډګرۍ نه خو په پیسو میلاوېږي. او بیا ورسره دا خبره لکه بعضو کوم چې دین سره نه لګي علماو سره، دی وایي ګوره خلک کوم ځای ته ورسېدو، ساینس وایي څومره ترقي وکړه او دی اوس هم خلکو ته دین بیانوي، خو ساینس ترقي کړې. دی خو دا نه دي وایي چې زه خلکو ته ساینس ښیم. دا سوال د چا نه پکار دی؟ د ساینس د سوال چا نه پکار دی؟ د ساینسدان نه پکار دی. خو دا دلالت کوي چې دا سړی اصل کې دین سره نه لګي. لکه ته یو کس راغی موږ درس کوو چې دین مسله دا یو راننوتو، یو د انګریزانو ډاکټران کوم ځای ته ورسېدو، هغوی نوي سیسټمونه راوویستو، نو خو صحیح شو که لاړ شه هغه هسپتال ته، ډاکټر صاحب ته ووایه انګریزانو او ډاکټران کوم ځای ته ورسېدو، ته لا دلته ناست ماتې سره. لکل فن رجال، د هر فن دپاره خپل سړي دي. بیا وګوره کافرانو چې کومې مظاهر یې راوویستې، او د مظاهر سره زما سویم دا څوک چې مظاهر جوړوي هغه ته یې ووایه، وایه کافرانو کومې مظاهر راوویستو تاسو دلته ناست. هغو ته یې نه وایي، اصل کې دی خفه دی والعیاذ بالله د دین نه. یعنې که زه اوس لاړ شم هسپتال ته او ډاکټر ته ناست یم چې ما ته دوايي لیکي او ډاکټر صاحب ته ووایم چې ډاکټر صاحب د انګریزانو انجینران کوم ځای ته ورسېدو، ته دلته ناست یې او دغه سینه باندې شیک دی او ساه واله او ساه کته کړه او مرۍ کې راته دغه شی کېدې زخم ګوري، دا به د عقل خبره. او ما ته وایي چې وروره خو ته انجینر سره بحث وکړه، زما خپل یو فن دی. نو بس دا ردونه کوي په علماو خلک کوم ځای ته ورسېدو، او چې هر شی ته د عالم کوي ته به څه کوي، د ډاکټرۍ ګیله ته زمانه کې، د ساینس ګیله ته زمانه کې، د مظاهر ګیله ته زمانه کې، د بلکې د علاقې مسله د ګیله ته زمانه کې، د معاشرې مسله ګیله زمانه ته څه کوي، ته به ډوډۍ خوري، د ډوډۍ د بیخ او بنیاد وایستو، سهار ماښام او مظاهر بدله موږ جوړو، ډاکټري بدله موږ کوو، ټکنالوژي بدله موږ راوباسو، خو ته هم څه وکړه که نه څه ته څه زه کار به راواړي. نو دین دا ځان له یو فن دی، یو علم دی، الله دې موږ ته نصیب کړي. ورور وایي چې طلاق به شوي او که نه وي. یو سړی د خپلې ښځې ته ووایي عفوا چا چې تپوس وکړو چې تا ښځه طلاق کړې که نه، او ده ووایي چې او دې به دې خبره کې دروغجن وي. اکثر علما دا وایي او تحقیقي قول هم دا دی چې دې سره طلاق نه واقع کېږي، طلاق نه واقع کېږي الا که دا مسله قاضي له لاړه که نه، قاضي له او قاضي معلوماتو کوي تاسې ویلو داسې ویلو، نو قاضي خو ظاهر ته ګوري، نو قاضي ظاهره کې دا فیصله کولی شي چې او طلاق واقع شي. ولې؟ ده خو ویلي دي یو ما طلاقه کړې ده، خو چې سړی په خپله تپوس کوي چې ما داسې کړي دي او بیا راشي چا نه تپوس کوي معلومات کې، یاره دا طلاق نه دا طلاقېږي، ځکه چې دا صریح طلاق نه دی، صریح هغه واضح ټکی نه دی. تا ښځه طلاقه کړې یا لکه دې ورور چې ویلي ده خو بلکل صفا خبره نه ده کړې، دا کنایه ده، د هغې لار جدا او زما لار جدا، اوس د هغې لار جدا زما لار جدا، دا یو کنایه ده، دې لپاره نیت پکار دی. څه پکار دی؟ نیت. او هغوی چې دروغجن یا دا چې یاره بس د نن نه زما ښځه نشتي، دا خو صفا طلاق خو نه دي، وایي د نن نه زما ښځه نشتي، نو احتمال دی چې کېدای شي د طلاق ارادهي او کېدای شي د طلاق ارادهي نه وي. هغوی چې دروغجن یم، چې دروغجن دی نو طلاق نه واقع کېږي، او په دې خبره دی ګناهګار دی که نه دی؟
اوس هم سوچ کوي ولې ګناهګار دي دروغ یې ویلي او دا یو نصیحت چې عام نصیحت دی چې د دروغو نه هر قسمه خبرو کې ځان لرې ساتي خصوصا د طلاق دا مسلې نه دي چې ګپ شپ مه لګوئ دې نه سړی ګپ جوړ کړي که دومره مسلې زموږ خوا ته راځي که نه ملګري سره وران شم وایي ما ورته وایي چې ښځه به راباندې طلاق کپیل سره وران شو ما ورته وایي چې ښځه به راباندې طلاق ورور سره مې خبر راغله ما چې ښځه به راباندې طلاق انډیوال سره مسلې خبرې واورې ما چې ښځه مسلې دې نورو سره راځي او هغه غریب پورې نښتې هغې په دې کې څه خپله مسله حل کړه که په خپله ځان ته نر وې بادر وې او حل کولی شي حل یې که نه ښځه به کیسه د غریبه یادې راځي بله دا سپکه خبره هم ده لکه اوس زما ستا خبرې واورې زه ته چې ښځه به راباندې طلاق ښځه به کیسه له یادې زما ستا خبره ده په یو طریقه به یې حل کړو لازم ده چې زه به تا ته ځان غیرتي او رښتینی ثابت کوم په طلاقو سره چې ښځه به راباندې طلاق دا عادت د عربو کې هم دی دا زموږ د خلکو کې هم ډېر دی دې کې ډېر احتیاط کوو